بسم الله الرحمن الرحیم. نن د ادب پوهنې د درس موضوع ده د ادب پوهنې اساسي څانګې. ادب پوهنې اساسي څانګې د دې نه مخکې له دې چې موږ ادب پوهنه اساسي څانګې معرفي کوو، اول یو ځل بیا د تیر درس یو لنډه یادونه کوو چې ادب پوهنې تعریف کوو، د هغې په عمومي څانګې څو دي او بیا هغې هر یو اقسام نومونه اخلو، هغې نه وروسته اساسي څانګو ته راځو. اول ادب پوهنه تعریف کوو چې ادب پوهنه هغه علم او پوهه ده چې د ادبیاتو په هکله څېړنه کوي. ادب پوهنه هغه علم او پوهه ده چې موږ ته ادبیات مطالعه کوي، ادبیات راښایي. دا ادب پوهنه دوه څانګې لري. وبخئ، ادب پوهنه دوه څانګې لري، یو یې اصلي څانګه ده او بل یې فرعي څانګه. اصلي څانګه او فرعي څانګه. ادب پوهنه دوه برخې لري، اصلي برخه او اصلي یا اساسي څانګه او فرعي څانګه. په اصلي څانګه کې ادبي تیوري شامله ده، ادبي تاریخ شامل ده او ادبي کره شامله ده چې انشاءالله په ننني درس موضوع کې به یو لنډه یادونه کوو. او په فرعي څانګه کې کتاب پوهنه شامله ده، متن پوهنه شامله ده، د ادب پوهنې تاریخ په فرعي څانګو باندې د ادب پوهنې تاریخ ځینې برخې دا پکې شاملې دي. راځو ادب پوهنې اساسي څانګو ته. ادب پوهنه اساسي درې څانګې لري. څو څانګې لري؟ درې. یو ادبي تیوري ده، بل ادبي تاریخ ده یا د ادبیاتو تاریخ ده، او ادبي کره ده. په عمومي لحاظ سره ادب پوهنه له فلسفې، ښکلا پوهنې، هنر پوهنې، ګرامر یا ژب پوهنې له دې علوم نه مرسته غواړي. فلسفې نه مرسته غواړي، ښکلا پوهنې نه مرسته غواړي. څنګه کولی شو چې موږ په یو لیکنه کې ښکلا واچو، ښکلایي زړښت یې وڅېړو. هنر نه مرسته غواړي، د یوې ژبې ګرامر او یا ژب پوهنې نه مرسته غواړي. ادبي څانګې لکه څنګه چې ادبي تیوري، ادبي کره کتنه، ادبي تاریخ دا درې څانګې لري. نو په دې څانګو باندې یو لنډه تعریف کوو. اول دا ده چې ادبي تیوري د څه شی؟ ادبي تیوري هغه علم یا پوهه ده چې دا ادبي اثارو د ټولنې ماهیت یا اهمیت، ځانګړنې او د ادب د ودې او انکشاف او قوانین تر مطالعې لاندې نیسي. د ادب پوهنې د اهمیت، ځانګړنې، د ادب د ودې او انکشاف قوانین مطالعه کوي. دا د ادبي تیوري برخه ده. بل دومه څانګه چې ادبي تاریخ ده. ادبي تاریخ د ادبیاتو د تاریخ هغه پوهنه ده چې د یوې ژبې د ادبیاتو د پیدایښت، د ودې جریان او تاریخي شرایطو سره ارتباط راښایي. یعنی د یوې ژبې ادبیاتو تاریخ، د هغې د پیدا کېدل او د ودې جریان د دې څخه بحث کوي. درېمه څانګه چې ده هغه ادبي کره کتنه ده یا ادبي تنقید ده. ادبي کره کتنه یا تنقید. کره کتنه په لغات کې محاکمه کولو ته وایي، محکمه کولو ته وایي، او په ادبي اصطلاح کې کره کتونکی یا نقاد هغه چاته ویل کیږي چې د نقد یا د تنقید په وسیله د ادبي اثارو د ښه والي یا بدوالي په هکله لوستونکو ته یوه پریکړه او فیصله صادروي. بیا یې تعریف کوو چې تنقید یا کره کتنه په لغات کې محکمه کولو ته وایي، او په ادبي اصطلاح کې کره کتونکی هغه چاته ویلی کیږي چې د تنقید په وسیله
د نقد په وسیله د ادبي اثارو او د هغوی د ښه والي یا بدوالي په هکله لوستونکو ته خپله فیصله او پریکړه صادروي، یعنې ښه والی او بدوالی ورته ښایي. له توجه څخه مو ډیره مننه. که چا زمونږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زمونږ د یوټیوب چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.